بسم الله الرحمن الرحیم. نن مصدر درښیم. هغه هم د جوړښت د لارې د مصدر قسمونه. مصدر موږ ویلی دي توري څنګه جوړېدل، څنګه سمېدل، څنګه ماتېدل. هغه مو تاسو ته درښولي وو چې دوه قسمه دي، یو لازم وي، یو متعدي وي. د مصدر دغه دوه قسمونه د معنا له لارې. معنا له لارې دا معنا لازم مصدر هغه وي چې په هغه باندې صرف فاعل او په فعل باندې کار پوره و. ښه، دی تللی دی، دا پوره جمله ده. دی رالی، دا پوره جمله ده. یعنی یو دی دی اسم، یو رالی فعل. دغه لازم وایي، په دغه کې د مفعول یو ضرورت نسته. دی پر رالی، دی پر راغلی دی، پر چیش یو شی مانده دی. دغه متعدي فعلونه وایي، یعنی د مفعول ضرورت ورته پیښیږي. دی پر سایکل رالی، دی پر سکوټر رالی. دارنګه شیان چې هغه مفعول ته اړ وي هغه متعدي دي. دا ما درښولي وو. یو فعلونه داسې دي چې هغه موږ کار ځینې خو کله کله داسې وي یو فعل راځي مضارع فعل ورته وایي په عربي کې. دا د دوو زمانو دپاره دی. دا دوې زمانې څنګه وي؟ هغه ځي، هغه لاړی. ښه، هغه راځي. دا دوې زمانې دي. مضارع فعل هغه دی چې تا ته دوه سنسه درکوي. څنګه؟ هغه لاړی، څه وخت لاړی؟ اوس دستي لاړی که لږ غړی مخکې لاړی. هغه ځي، اوس دستي ځي که لږ غړی بعد کې ځي، لږ وخت وروسته ځي. ښه، یعنی موږ ته دوه سنسه راکوي. نو هغه مضارع فعل دی. که چیرې تاسو ته چا وویل د مضارع فعل مثالونه ولیکاست، نو داسې جملې لیکئ چې په هغه کې دوې زمانې پرتې. او د مصدر له لارې چې د فعل کم قسمونه دي هغه دا لازم او متعدي. په دغه کې د مفعول یو ضرورت نسته. زه بیا دلته درته اسانه کړم. دا نه غواړي، دلته څه چم دی، دلته دا غواړي. ښه، مفعول غواړي. بې مفعوله د دغه رنګ نه واضح کیږي. مثال یې دا دی، هغه راغی، هغه پر راغی. د دا یوه پر له وجې موږ دغه فعل چې دی، دغه مصدر چې دی هغه متعدي سوی. اوس یو شی مانده دی، یو شی به خامخا یادوي چې دا پر چیش راغلی. نو دا موږ ویلي دي. تاسو د یادیانې دپاره هم بیا یې ور تکرار. مصدر وایي د تورو مور ته. له مصدره څخه په ګرامر کې نور توري جوړیږي. ښه، فرض کړه کله ډایرکټ معنا ورکوي، کله د یو چا په ذریعه یعنی د فاعل په مرسته معنا ورکوي، کله د فاعل فعل او مفعول له درو سرو په مرسته معنا ورکوي. نو په پښتو کې 5 قسمه لري. داسې مصدرونه شته چې صرف پر لام باندې ختمیږي، او دا اگر سره پیچان دی. لام خو 5 سره قسمونه لري. ګوره دلته م رالی، دلته م رالی، دلته م رالی. لیکن داسې دي چې کوم سټرکچر موږ سره جلا کړی دی یا جوړښت. ځینې داسې توري دي چې هغه چې دا لام ځینې وباسي هغه اوله خوا چې پاته سي هغه یې کړ یوه معنا نه لري. دا شی به یاد لري. نو دا د لام په اول رنګ کې راځي. فرض یې کړه تلل توری دی، دا پر لام باندې ختم سوی دی. دا د تګ دپاره استعمالیږي. د تللو څخه تللی دی، راغلی دی، تګ یې کړی دی. وینې، تلل یو دا زمانې ورسره بدلو، چکرونه بدلو. اوس موږ راولاړ سو لام ختم کو، نو تل سیدی په دغه کې خوړ سیدی. دا په دغه معنا چې موږ یې ځینې خو د مصدر له لارې کړ هغه رنګ نه دی. نو دا د لام له لارې څخه هغه رنګ کوي. ځینې داسې مصدرونه دي چې هغه لام زندګۍ کې یا دغه قاعده زندګۍ کې د یې کړم معنا لري. یعنې دلته مطلب څه دی؟ دوه توکیزه غیر دوه توکیزه له دوو تورو جوړ وي. دوه توري زه مراد چې اوله خوا د لام خوا زندګۍ کې دی، له هغه باوجود پوره یي، هغه توری هم پوره یي. چې نه یې پوره سپینول، یعنې په دویم شکل کې سپین چې دی د اول ځینې وباسه، سپین به ذات خود یو توری دی. اول موږ په ګډ کړی دی. تشت، تشت موږ نه وایو، دا زموږ په لهجه کې نسته. تشتونه سته، تشتېدنه سته، تشتول سته، تشتېده. تشت توری نه وایو چې هغه کم شکل د دغه د قاعدې څخه وباسي چې نه ویل کېږي، نو هغه غیر دوه توکیزه توری ورته وایي.
نو داسې مصدرونه موږ لرو چې په ول باندې ختمیږي. ښه د ول والا لایقه چې پسې ولګېدله دا به شاته خامخا قوت لري. کار به بل څوک کوي یعنی ګرځول کیږي، څرخی ګرځول کیږي. نو د ول له وجې به موږ ته معلوم وي چې د دغه فورس بل شی دی. ښه اوس موږ دا وایي سټل یا خوړل، دا تم کوای سي دیم کوای سي دا پرسنلیم کیږي. دا خوړل علاوه تشتول ول والا دا په خپله نه کیږي، دا په بل کیږي. پلانی شی تشتولی دی یعنی دوړی دی، فاعل پکې ښکاره کیږي. نو داسې مصدرونه له موږ سره شته، ګرځول په بل کیږي، جوړول په بل کیږي، خورول په بل کیږي. یو شی ته خوروې ښه. نو دا بیا دارنګه کو کیدای سي یو توکیز وي دوه توکیز وي، غیر توکیز هم راځي. اول سر چې ول ځینې وباسې اکړ خور، وینې خور په بله معنا سته، په دغه معنا نسته خور. یعنې ستا جوړ ستا که نسته و ستا په دغه معنا دی نسته یا په هغه معنا سته. ګرز ستا که نسته ګرز نسته، جوړ ستا خور ستا. یعنی په پښتو کې دغه کلیه چې ده دا ډېره پراخه ده. له تا سره پریشانی نه ده، ستا خپله ژبه ده. هغه د لایقې خوا یې ځینې باسه، د مصدر شکل دویم. که له تا سره هغه اوریجنل رنګ دی نو په دغه خانه کې لیکه، که نه دی رنګ په دغه خانه کې لیکه. ښه دی چې یاره دا یکړ څه دی، یکړ معنا نه لري. له دغه وجې به له دغه څخه موږ دغه کار اخلو چې مصدر په شا کې به قوت خامخا لري. که قوت نه وي موږ څه دغه په مطلب نه پوهېږو. نو نه بعد که بل چا کار کوئ ته یې به څه یاست، ګرځېدلی دی که ګرځولی دی. یعنی که یو سړی یو شی ګرځوي، څرخی ګرځوي، پر هغه باندې غویی ګرځوي، نو ته به څه یې، غویی ګرځولی دی که غویی ګرځېدلی دی. یعنی چې ته فاعل ته کیسه راجع کوې، کیسه و فاعل ته اړ کوې، نو د ده په شکل کې بیا وایه، په دغه دویم رنګ کې بیا وایه. د مصدر رنګ دغه دی چې ولې دی کار کوي. نو جمله اسانه سوه که نه سوه. ځینې بیا داسې مصدرونه دي چې په یې دا لام باندې ختمیږي. وینې تشت تشتېدل، ګرز ګرځېدل، خور خورېدل. اوس دا دوه چې دي ګرز او تشت نسته، بلکې تشت سته، هې پکې ښه ده. ګرز ګرځېده سته، د ګرز شکل نسته. ها خور سته، بچه هوا شامه ده. نو هغه شی خورېدل، نو په یېدل باندې پلا به ته داسې کوې پلانی شی خورېدل کوي، پلانی شی خور کړی دی، پلانی شی به خوروي. زمانې ورته بدلولی شي چې صرف په دغه یېدل مصدر کې یادوي. اوس کریم عامر موږ ته شوول کوي، شویدل نه به نس ویلی. وجه کریم عامر کار روان کړی دی نو دویمه خوا ته ورسېد. وینې موږ زده کېدل کوو، زده کېدل موږ زده کول کوو. اوس زده کېدل دا معنا په خپله په لګیا یم، زده کول دا معنا د بل په ذریعه په لګیا یم. فرق شته که نه شته؟ یعنی تاسو له ما زده که کوئ نو زده کېدل زده کول کوو، زده کېدل نه په خپله سټډي کواستی زده کېدل کوو. اسانه سوه که نه سوه؟ هلته فاعل ته اړې بل چاته، کار د بل چا په طاقت کېږي، او دلته ته په خپل کار کوې. نو دا ای د بل د طاقت دپاره، ای د ځان دپاره چې بل چاته اړ نه وي. د دغه دپاره ما شکل در ښوولی دی دغه دی. ښه د جوړښت د لارې چې راووځې په معنا یې ننوځې نو معنا یې دغه ده، دا لازمي مصدر دی. ښه اوس کله کله له تا سره توری دی، فرض یې که کټ اڼل کېږي، واڼ نه دی، موږ کټ اڼو، ځینې خلک یې بڼل وایي. نو کټ بڼل، اوس بڼل توری هم شته په لام باندې، په اول توري ښه جوړېږي دغه کېدل والا تې اړو. پنځم رنګ ته ځم، بڼل کېدل، کټ بڼل کېږي، کټ بڼل کېدل مزدد دي، کټ بڼل مزدد دي. اوریجنل پښتو، اوریجنل ژبه دا ته وایي د ګرامر یو مسټیک نسته کې. ګوره د فلالوجي اصول بیا دا دی، هغه یو شی هم نه دی غلط. ګرامر بیا ځینې شیان داسې وي چې دا ته هغه رنګه نه وایي غلط. فلالوجي دا وایي فرض که 2 او 5 شپې به وکړي، هغه وایي دا هم صحیح دی. ګرامر دا وایي چې 2 او 5 شپې موږ نه وایي، 2-3 شپې به وکړي. بله پسې توري ویل کېږي، 3-4 شپې وکړه، یو 2-3 منټه تر کړه، یو 15-16 خبرې وکړه. ګورئ چې هغه ته څونې فګر ورنږدې هغه عدد یادېږي.
دا د ګرامر اصول دی. د فلالوجي غما در ټول 12 خبرې وکړه دا وایي ټیک دی، صحیح خو ده نو غلطه خبر خو نه ده. فلالوجي پراخه ده. فلالوجي کې یو ما تاسو ته ول 100 کسه ولاړ دي، کشمینر تورې 99 کسان وایي. یو سړی په خبر دی کشمینر غلط دی کمیشنر صحیح دی، نو فلالوجي وایي چې دواړه صحیح دي، هغه غلط العام سوی دی، دا یو سړی په خبر دی. اوس که ته ورته چې کشمینر غلط دی نو 99 کسان بس تا هغه ټکول وکړي یاد به لري یا نو فلالوجي ورته ته وایي ته غلطه خبر ده، غلط عام سوی دی، تورې اوریجنل داسې نه دی. نو تاسو به ډېر کتابو کې تورې ووایاستئ په اردو کې په پښتو کې چې غلط العام سوی دی. نو غلط العام کېدل معنا له ګرامري اصولونو وتلی دی، یعنی ګرامر یې نه مني. فلالوجي کې خلاص دی، غیر کشمینر هم ټیک دی. فلالوجي چونکې پراخه ده، ګرامر 4 شیان دي 3 شیان دي، غلط دا د موږ وایو اسم دی فعل دی حرف دی، بل څه شی نسته کې. فلالوجي خدا د ګوره د هر توري مخ درشي شاید درشي، مخ دا معنا په لغت کې چشته وایي، شاید دا معنا لکه مزای راغلی دی. اوس په ټرم کې روان یې که په ډیکشن کې روان یې ښه، نو دا رنګه توري چې ته وپېژنې ستا وظیفې ته اسانتیا پیدا کېږي. نو دا به ته کوې دا لازم مصدر دی زموږ ګرځېدل، ګرځول، پلانی شی ګرځېدلی دی، یعنی دا شی په یو طریقه ګرځېدلی دی، پلانی شی ګرځولی دی، ډایرکټ یو سړی ورته ولاړ دی ګرځي ښه. فرق کې راځي، یو په فاعلي حالت کې کېږي، یو په مفعولي حالت کې کېږي. چې کار دی په ولرلی هغه مفعول ته واوښتي، چې کار دی نه په ولرلی هغه فاعل ته واوښتي. اوس نو په دغه کې په انګریزي کې راځي ایکټیو وایس او پیسیو وایس. ایکټیو وایس داسې جمله ده چې هغه فاعل ولري، په مابین کې ورب ولري، په پای کې اوبجیکټ ولري مفعول. نو دا 3 سره قسمه جوړېدای شي، یعنی 2 قسمه د ایکټیو وایس پیسیو وایس. دا ایکټیو وایس کې پیسیو وایس کې فاعل راواخه مفعول یې که، مفعول راواخه فاعل یې که، ورب دغه رنګه په مابین کې وي. لیکن د ورب زمانه بدله شي، ورب دریم شکل ته واوړي. پیسیو وایس جمله ګ سره په فرست او سیکنډ ټرم کې نه ویل کېږي، هغه به خامخا په تھرډ فارم اف د ورب کې وایي. لیکن اوس پیسیو وایس جمله ایکټیو وایس نشي جوړېدای، وجه چې تا ته فاعل نه معلوم. کتاب غلا سوی دی، کتاب چوری ہو گئی ہے، دیئر از نو a thief. غلغه سستنا ما ته څه معلوم دی، پلانی از stolen my book یا پلانی steals my book. وایو که نه وایو؟ اوس غل نه دی معلوم، ته خبره کوې. نو د دغه دپاره دوی پیسیو وایس جمله جوړه کړې ده. له موږ سره د مصدر دغه شکل دی. دا دریم کله تا سره سړی نه دی معلوم، ډایرکټ مصدر دی لازم، نو هغه ور واچو. که معلوم نه دی، که معلوم دی سړی معلوم دی، هغه خواته یې مړولی سي، ای خواته یې ویلی سي. دواړه کار ایکټیو وایس هم بیا جوړولی سي، پیسیو وایس هم ویلی سي. مائی بک از اسٹالن، میری کتاب چوری ہو گئی ہے. بائی پلانا، که بائی نستا نو کتاب غلا سوی دی، ته یو څوک نه بلیم کوې. تاڼې لورلی چې وروره زما کتاب غلا سو، رپورټ ولیکه، هغه یې پر چا یې ولیکم، ته وایې نسته. نو دا د پیسې وایس جمله ده. سړی نه دی معلومات څه معلوم دی، را پیدا یې کاست. نو دا جملې ګډ دي په انګریزي کې په پیسې وایس کې لیکل کېږي. د پښتو فایده دا ده کله تا سره دا رنګه فعلونه درالو هغه هم په ایکټیو وایس کې هم لیکای سي. یعنې د موږ دا دویم شکل چې دی، دا موږ دا دریم شکل ته هم راړو. کتاب یې پر لګرځولی دی، نو خپلګیا دی، کتاب یې ګرځېدلی دی. دواړه کار وسو که نسو، یوه جمله هم نه ده غلطه، لیکن هلته د مفعول کار ځینې واخیستی، دلته د فاعل کار. ځینې بیا داسې دي مرکب مصدرونه موږ ته په لاس راځي د جوړښت د لارې. دا درې، څلرم او پنځم دا دواړه رنګونه چې دي. تګ کول دا 2 توري دي، مرکب، یعنی دلته ما لیکلي دي مرکب. دا یې کړ نه جوړېږي، ح یې کړ هم جوړېدل په دغه ول کې، لیکن دلته کول رالی. ول خو پکښې دی، کاپ هم پکې زیات سوی دی. نو په کولو کې خامخا فاعل موجود دی. تګ کول، تګ بل سړی کی، پلانی تګ کولی، پلانی تګ کولی سي. ګوره دغه شکلونه دي. اوس که تګ ځینې وباسې، کول چې دی هغه یې کړ، یا کول چې وباسې تګ هغه هم سته. بیا خوراک کول، خوراک کېږي، نو په کولو باندې موږ ته فاعل معلومیږي. خوراک کول د مفعولي شکل سو،
پلانای خوراک کولای سي سمه ده دا چاړه خوراک کولای سي نو موږ صحیح جمله چی شوه چې موږ ته شی معلوم دی د هغه کار او فنکشن را معلوم دی کاته کول پلانای کاته کولای سي نو دا موږ ته د هغه فنکشن معلوم سو موږ ته د هغه مفعولي حالت معلوم سو شو دغه شان بیا د کېدل والا خاطر واړو بیا مرکب دي د تمالی کلی دي دا هم یې کړ نه جوړیږي ویني یو یېدل دی دا یېدل یو کېدل دی په دا کې فرق دی تشتېدل تشت کېدل نه ویل کېږي یعنې خوړ کېدل نه ویل کېږي بلکې دا بل شی نو موږ به راولاړ سو تګ به هغه جملې به راواړو هی به متعدي کو ای به لازم نو په لازم فعل کې به څه وایو تګ کېدل بلکل تګ کېدی سي وینې پلاني ځای ته تګ کېدلی سي اسانه جمله سوه اوس نو تګ څوک کوي خامخا به فاعل معلوموی چې د معلوم کوي لوړ به وخیږي که د نه وی معلوم کړی دلې ولاړ اوسه یعنې پیسې وایس که ایکټیو وایس دی سړی معلوموي دواړه خوایس دی که سړی نه معلوموي یوه خوای ده صرف پیسې وایس دی خوړل کېدلی سي ښکاره خبره ده موږ په نس ښه موځي نو پلانای خوراک کولی سي پلانای خوړل کولی سي پلانای شی خوړل کېدلی سي یعنې د مفهوم خوا چې ده هغه مفعول ته واړو پلانای پخلا کېدلی سي پخلا کېدل زما کار دی پلانای پخلا کول زما کار دی اوس هغه خواته واوښتي لوړ څلورمه خواته نو پخلا کول او پخلا کېدل دواړه شکلونه چې دي دا به تاسو داسې ګورئ چې هی خواته سیم یو توری وي هی خواته هم یو توری وي دواړه پوره معنا ورکوي نو دا څلورم او پنځم قسمو کې راځي یو به مفعولي حالت وي یو به فاعلي حالت وي یا یو به په ګرامر کې چې د معنا له لارې در وښیم یو متعدي فعل دی یو لازم فعل دی نو دغه مصدرونه وایي په دغه باندې ژبه اسانه کیږي نو موږ د مصدر دا دویم لیکچر دی چې دا که چیرې تاسو مصدرونه ښه زده سول نو تاسو به ما درته کټ موږ یې اړل کیږي ښه اړل کېدل اړل کول اړل څونې مصدرونه دي دا سته که نه سته له موږ سره خپله ژبه ده له موږ سره پراخ دي ځینې داسې ژبې دي چې په هغو کې دوه شکلونه دي یا له موږ سره بیخي ډېر دي موږ یې ډېر پراخي لرو نو د دې دا مطلب دی چې پښتو پراخه ژبه ده ډېر خلک یې وایي ډېر قومونه یې وایي ډېرې پښې یې وایي لارې ورسره د ویلو دپاره خپل سټرکچر دی خپل ځان په پتروي هغه خبرې دی کولی شي نو که چیرې تاسو د جوړښت له لارې په مصدر نه یاست پوهېدلي له ما پوښتنه وکاست مرکب معنا له دوو شیانو جوړ کمپاوند دوه کمپاوند څه دي دوه شیان یعنې سند چیش ته وایي سند سواد نون عین ت کارخانه د کارخانې هر شی چې راوځي هغه له دوو شیانو جوړ کارخانه کې یو شی نشي راوتلی کارخانه چې هر شی جوړوي دا قلم چې جوړ کوي دا له یو شي جوړ دی دغه دا خور له چی شي جوړ دی د نن له چی شي جوړ دی سند دا کار کوي هغه سره ګډوي مرکب کوي سره ګډې کو دریم ریزلټ راباسي ژبه هم داسې ده کله انسان سره یو توری وي بل نه وي نو دوی راولاړ چې دغه راواخلي هلته یو فارموله یې زده وي د دغه جوړښت یې زده وي دا دواړه سره ګډ کړي نوی توری ځینې جوړ کړي ما تاسو ته ویلي دي چې دوه ناوله د خلق سره برابر شي ژبه د یوه پښتو نه ده زده دا بل اردو نه ده زده اوس په اوبو سره کریابه دي نو څنګه به سر سره خلاصي داسې ژبه به وایي چې درېیمه ژبه پیدا شي که پښتو وایي هغه نه به پوهېږي که اردو وایي هی نه به پوهېږي لہذا د دوی درېیم سورس به استعمالېږي ژبه څنګه پیدا کېږي ژبه څنګه جوړېږي دغه یې ذریعه ده چې دوه ناوله د خلق سره برابر شي هغه درېیم توری ویایي هغه داسې خبره وکړي چې ماما هی شی مه په کار دی هغه هی غواړي هو نو وپوهېدی که نه وپوهېدی بس نو ودغته به بیا یو نوم ورکړي هغه د جوړښت له لارې به هغه بدل شي هغه به ښایسته شي بله پوښتنه چش دا لازم مصدر دی تک کول متعدی مصدر دی وینې تک کېدلی شي وینې دا صحیح جمله ده او زه تک کېدلی سم دا نشي ویلی دا رنګه جمله نشي په لازم کې به ته څه چم کوې د مفعول یو ضرورت نشته په متعدي کې به څه چم کوې مفعول اوس فرض یې که تک کېدلی شي دا صحیح جمله ده که نه ده په وپوهېدې زه تک کېدلی سم دا صحیح ده دا نه ده صحیح وجه مفعول نه دی واضح زه تک کولی سم نو د دغه مفعول شکل خو آیا دی لوړ دی څلورم چم نو دا دغه رنګ
دا کې به زه تک کولی سم یو زه سوم یو تک سو یو کول سو دا درې سره راغو فاعل فعل او مفعول نو چې مفعول ته واوړې بیا جمله دا رنګه نسې جوړولی او که ته لازم فعل غواړې نو تک کېدلی شي وینې صرف تک کېدل د هر چا کار نه دی تک کېدل د هر چا سړي کار نه دی تک کول د هر چا کار نه دی مفعول اعلی نو خامخا یو فورس ته چې ستا په ژبه کې رایج اصول نسته ما درته وویل 2 او 5 ته نه وایې نو ګرایمر وایي 2 او 5 توری غلط دی ته به 2 او 3 وایې 2 او 3 شپې وکړه یو شپه او 2 وکړه وایو که نه وایي 1 او 2 یادو ته یو شپه او 3 وکړه مابین کې 2 پرېږدو دغته وایي کولوکویل په انګریزي کې روزمره په اردو کې پښتو کې ورځنۍ دا اصول لري د محاورې په استه چې ستا خبره څنګه ذهن ته ورسېده هغه ژبه کې هغه شی هغه رنګه موجود وي یعنی موږ وایي سر خلاص وي اوس که موږ دا لفظو ته واړو نو سر خو داسې نه خلاصېږي نو لہذا دا ورځنۍ کولوکویل نه ده دا ایډیم دی محاوره ده سر خلاصېدل نه کېږي په فنکشن کې بلکې د دې مطلب بل شی دی دا توري بل رنګ دی نو د محاورې تعریف دغه د توري هغه رنګ نه وي ته به معنا ځینې اخې ښه الټه معنا او که ته وایې چې پوه سوې پوهېدل نو پوهېدل چې دی هغه د خلاصېدو بندېدو شی نه دی لہذا هغه ورځنۍ ده کولوکویل دی او دا الټه معنا چې ورکوي موږ یې سر مکشنی کړی دی نو سر خو په چټک نه کشنی کېږي لا خو یې راوولی و کشني کېږي چې وشتان اوس سر کشنی کول محاوره ده ویښتان کشني کول روزمره ورځنۍ ده کولوکویل یو کولوکویل دی نو چش دی پیلالوجي څه وایي دواړه صحیح که چاول زه سر کشنی کوم هم صحیح دی که چاول زه ویښتان کشني کوم هم صحیح دی وجه چې ستا ژبه ده دی چې سر کشنی کوي نو روان دی ویښتان کشني کوي ته په وپوهېدې چې د څه مطلب نو دا محاوره سوه که ته وایې زه ویښتان کشني کوم نو دا روزمره سوه ښه په اردو کې چې روزمره ورته وایي موږ ورځنۍ ورته ایښی دي بله پوښتنه او په خلا کېدل لازم مصدر دی نو په کېدل باندې بیا پزنې نه یو خو ګوره دلته هم کېدل راغلی دی یېدل یعنې اوس دا یېدل چې وباسه خورې ګرز تشت موږ داسې نه وایو خور وایو که نه وایو خور یعنی یو شی خور دی صفت دی که نه دی اوس خورېدل د هغه مصدر دی په خلا موږ وایو که نه وایو کړم وایو خوړل موږ یې کړم وایو تګ موږ یې کړم وایو اوس که دا رنګه کې نه لکه په خلا څه سوی په خلایېدل نه وایو یعنې له ژبې اصوله ووتم دریم رنګ ته ولاړم نو موږ په خلایېدل په ګډ ژوند نه دی ویلی بلکې موږ څه وایو په خلا کېدل نو دغه سټرکچر چې دی دا لازم دی له هغه ووتی هغه رنګ چې بیا غږېږو هغه له دغه وتلی دی ځکه یې 5 قسمونه بله پوښتنه نسته